اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو د مبشر ټي وي د حجرې نه زه حیدرآباد د ما سره ډېر قدرمن ډېر محترم استاد فضل اکبر استاد د غږ ټي وي ایم ډي هم نن مونږ په خپل پروګرام کې مدعو کړی دی بلکې ښه په مینه باندې راغلی دی نګار تنها ته او تاسو ټولو ته وایو په دا پروګرام کې حجره کې ستړي مه شي په خیرالې و د فضل اکبر خوږې خوږې خبرې هم اورو نګار تنها خبرې هم اورو او موږ تاسو هر وخت برداشت کوئ د مې جهان مننه او قدرمنو کم شپ لګو د کمنټ په ذریعہ وی شرکت کوو تاسو د کمنټ جوابونه وی تاسو لهر کوي راج محمد راجو استاد چې لکه موږ په وجره پروګرام شروع کړی هر شپه په استاد باندې کامل سرجي استاد راوالو استاد راوالو خلکو ډیره پرزور مطالبه وا چې فضل اکبر صاحب راوغړه او نور مرګري نګار تنها شو الله نو فضل اکبر صاحب راغله فضل اکبر صاحب وجره کې خپل مینوالو ته څه ویل غواړي ډیرو مینوالو ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو الله مو خوشواله کا والله په دواړه جهانه خوشواله را چې تاسو د موږ سره دومره مینه لرو او څه لوي نه لرو ځکه چې د وطن خلک و د لارو بارو موږ ټول سره یوه وینه یو خوشحال بابا رحمت الله علیه چې په جیل کې شي واچولو شي ویلي چې د وطن ونې چندړ اگر دی خاورې واړه مشک و عنبر دی او پښتنې پیغلې د زلفې باد ته نیسي چې شمال یې بوی راوړي وره تنبور ته ډېرو قدرمنو تاسو د موږ وینه یو په موږ ګران یو د موږ دپاره قابل قدر یو و د موږ سرمایه یو که تاسو په یورپ کې یو که په اسټرالیا کې یو که په افریقا کې یو که په ایشیا کې یو که په شمالي یا جنوبي امریکا کې یو که د دنیا په هر یو بر اعظم کې یو الله مو خوشحاله لره او الله مو قدرمن لره نه قدرمنو نګار تنها هم موږ سره ناست دی نګار تنها صاحب ته وایو بلکې بلنه ورکوو چې د حجرې نه تاسو ته مخاطب شي او تاسو سره خپلې مینې څرګندې کړي مننه ادار صاحب نګار تنها صاحب بس اکبر صاحب سره رابطه کړې وه مینوالو ته هم سلامونه امید ده چې اواز مې ورسېږي راجو صاحب غږ دې ورسېږي ځکه چې غږ ایم ډي دی مننه خوشحال شم به تاسو نظر خپله نو بس اکبر صاحب سره مې رابطه کړې وه مینوالو یې ګاما چې لږ راشه او بس بېرته خبره چې راجو وایي پکې راونیو چې راسو هم څه اجرا کړي که نو ډېره مور هم خبره شوه خوشحال شو چې مینوالو سره مخامخ شو مونږ هم داسې کیمرې نه لږ څه هغه وه مسایل وو لږ سرته شوي وو انشاءالله اوس بیا خپل اکټیویټیز هم جاري شو انشاءالله او موږ خیرګان کې دوباره بیا خبره شي طلحه صاحب تاسو له موږ یو سوال کوو چې تاسو را روان نوی پروجیکټ څه شی غږ ټي وي نوی پروجیکټ چې موږ خو یوه ډرامه شروع کړې وه لنجمن نو ډېره هیټ وه او بس په وخت کې بیا څه فضل اکبر صاحب مصروفیت بیا پکې دی هغه شو غریب پکې زخمي شوی و غورځېدلی و موټرسایکل نه ادار صاحب پکې امتحان و بیا زه پکې بیمار شوم بیا لکه ډېرې مسالې پکې راغلې بس هغه شی موږ نه پاتې شو او بیا مینوالو هغه ټایم کې بیا د وختو استاد جي خو بیا لکه هغه موږ نه پاتې شو اوس بیا راجو صاحب موږ غواړو چې دغه شی سلسله یې بیا راشي لنجمن نصاب بیا سټارټېږي نصاب انشاءالله اوس هم دا کې خبره چې نن هغه کړه میټینګ مو ون ټیم ملګري لازم دا وایي چې په هغه کې کم کاسټ وي چې خلکو ته پته ولګي انشاءالله کاسټ نه کې هم څه ملګری و مدار صاحب تاسو عظمت صاحب غوښتنه سعودي کې دی که نه نو په ځای نور ملګري اوس پکې نور هم زه لکه ته وې پکې خیر صاحب سره سخي جان وې پکې او فضل اکبر صاحب پکې خنجي یو خان پکې دار صاحب کردار و انشاءالله امید ده چې دا هم سره کردار لنجمن خصوم لنجمن هم دی وایي لازم کله یرته وزنو ما واغسته او به مې مېرمنې ته مېلمانه دی به و چې اوبه راوړه ته چې اوبه راورسولې تو خوځېدې که نه کرداره سې و څنګه اوبه اچولې به یې داسې اوبه اچولې بل داسې خان دی چې دنه بغیر ګزاره هم نه کېږي و دی چې کوم دی خان سره خوشحاله دی مونږ زړونو خان دی داسې خراب کردار و چې دله مونږ راکړی و نور خو ماشاءالله دی مونږ زړونو خان دی و ده کردار فټ کېږي په ده باندې کردار لکه مخکې ورځو کې مونږ تللي وو یو ځای له داسې یونیورسټي ته وایم نو په یونیورسټي کې چا چې یو استاد محترم و هغه د مونږ د لنجمن ډرامه کتلې وه نو ما ته یې لرې نه کتل وي چې یاره خفه کېږي خو نه چې خبره وکړم ما چې نه خفه کېږم چې یاره ته خو هغه لنجمن نه یي نو ما په ټیم کې ذهن نوتې وه که نه نو ما ته چې کوم لنجمن چې بل نیک دې څه شو چې هداسې هسې بېرته وای بیا ډرامه را یاده شوه خبره مې کوله راجو صاحب هغه بیا مونږ نه پاتې شوې وه امید دی چې
اوس دا تا ویژه نه پاس فکر سره سره مونږه ورو میټینګ کوو ان شاء ټول الله شای څو خبره شي ان شاء الله چای به بالکل چای به او ان شاء الله میټینګ کوو به نه ورله خوشخبری کوو چې دا کله کله او ان شاء الله قریب تر 10 تاریخ پورې یک نمبر سره 10 پورې دا ٹھیک ہے دا شای ان شاء الله په یوټیوب او سبوی به په فیسبوک ان شاء الله په یوټیوب هم چلو په بغل ټي وي ان شاء الله چلو بل موږ اکټیویټیز کوم سیاسي اکټیویټیز دي سیاسي درن شو نن شاعر شو دا ټول پروګرامونه بیا راکوو ان شاء الله چې لږ ډېر مونږ درس به شي وګنه دا تشو مصروفیات بیمارو په وجه ان شاء الله اوس ملګری ټول بیا اکټیو شوي ټول موږ سره ټیم دی اکټیو ان شاء الله شي دا به ان شاء الله تاول به تاسو سره ان شاء الله کار کوو چې څنګه مینه ول هغه شي نه وروړي چې دوی غوړي ټینشن دور کې ولا خدای ابو بشر چې خو وای هغه ډرامه جوړه کړې وه سخي هغه ګوډ چې د عبرت او غاټ برت او د ترکي متعلق هغه مخلو ډرامه وه او فلم هغه تقریبا استاد چې 8 لک پور د خلکو کتل په یوټیوب باندې چې هوټل خپل په بنگلاديش او په انډیا کې ډېر ښه هغه وکړو لکه خلکو خوښه کړه ډېر ښه کار شو خو دوی د قانون باندې دونه پاتې شو جاري ونه ساتل دا شي جاري وساتل شي نو بیا مینوال ورته سرګرمیونه صابر افریدي سلام فضل اکبر استاد را لګل سلام قبول کا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته صابر صاحب استاد دی جی نو بس قبل سے کړه پته لګی چې استاد صابر صاحب صابر افریدي د تعارف وکړه چې کوم ځای یو جوړه پیژني مړه چې ارزي نه وي د موږ مینوال دی ولا خوشحال ساتي الله خوشحال لري والله دې قدرمن لري یاره بس لا بس سره ما درس څه خبره ته خو نه درس څه خبره ډیسکس کړه ماشینه را انجمن کوم کردار دی نو ډېر وخت څو کال کېږي درې کال کېږي چې کړی و اوس د څوري د ټماټر نو اوس خبره مو ګورته یو یک نه ټماټر ورته هغه خو نه نه کلیپ واچولو ما چې څه ټماټر ګورم شوی ډېر چاته لاړه تقریبا دوباره مې سي ولکه مې جیټم کامه مې کړه پورا خو په یوټیوب راته مکمل ډرامه دا مې چې وړو کې کلیپ 3 منټ کلیپ نه جوړ کوه هغه ډېر زیات مې نه ورکړو خلکو را سره رابطه وکړي په ټلیفون چې تاسو د سلسله باندې کړی دا دوباره شروع کول غواړي نو هغه ټماټر ته دوی خلکو ویل کنه دوباره چاوي نو ډېر خلک بل دا چې او بل چا کومه منډه دیکھ لو نه ولې ټماټر په جو کیو منډه ډېر ورته وایي دا وایي چې مو تاسو ته وایي چې دا پکول مې بسارو مو تاسو ته وایي ان حالت کې وا پکول وی چې دا ځکه چې مولا په دا کې دا ټماټر لا چې دا بند کو پټي تاسو کې پټي لا کېو چې دا ټماټر غلونه باج شي کنه ودا غشي دا ونوي نو بیا دا زره وبوسم چې زکه خیر دا خو باج دی واغه ور کې په خلم لګول شي دا ملوکا سره ملوک ورا چې هغه د ټماټرو په تول کې راغلی ته په نورو درونو کې ورڅ خلکونه اچھا به چې دا ملوک تول کې راغلی ته په نورو درونو کې خو نه ټماټر په تول کې راغلی چې کې ولا هغه په کې به ومي شي سوچ نه به راځي بیا چې کله منډه ودی به وي چې شابه کنه اوس منډه نو سوال شي مملوکه مو غوړه نو بس وته زمون دوی خو خواړه هغه یو ډېر خلک په دغه اوس بیا دوباره مونږ وشول بیا خبره مې کوله چې اوس مې درس ساته نه راغلی جی چې دا لنجمن کردار ته خو کلمو 2000 واکه مونږ کړو تقریبا 19 2019 کې 4-5 سال شوی اوس بیا کردار او کې شمله ماشاءالله ځوان دی بس دا چې هغه صح کردار وو وی غرزاوله مغاغه دا کوشش وکړو چې ورشي دا زینو ډاکټر ته وایي چې دا لږ ور واستل غوړي نشه کوم ودی چې ګرتا وایي وای وو ورته وایي چې افغانستان کې چاردوی الته کې یو سړی دی او ډېر هغه وفات شوی دی او بچای دی هغه افغانستان تر هم نه لږ بر طرف ته نو دا خو بزرګون خلک دی و دغه په ذریعہ باندې د دوغوي پیغمبري کورونه کوي دا ډوکی روکوږي و دا مولا شرکا و دا ډاکټرون صاحبون الله دې دوله واسویر کی چې انسانیت خدمت وکړي ځکه چې ډېر انسانیت په کټونو پروت دی نه دا ته دا کردار وکړې شي دا درس په ماشاءالله درس واسه چې جی اصل واسه اصل کې ودا غوزا جی خانجی کارو کا تکینا جی خانجی تیرا سے غیب ددار تو چې کونتر ته ساچولی کنا کارو ته دانه واچولې او چرګي او چرګو ته دانه او به مې ورته کې خو دې هغه چې لیو ګډې دي چې ساتلې دي ستا خو ډېر شوق دی د هر څه سره هغې ته مې ګیان واچوله او خانجي
او فاروق راته ویل چې هغه چرګو باندې پیلر یخې دی او هغه پې پرېوتې نو په پیلر کې یې څنګه بندولي نو هغه ما ته پته نه وه خانجي بس بېله کېنه لانجمنه د مو که که نه نو د مو که که کوم ځای کې کښېنم؟ کېنه ما سره کېنه ستا په دلته کښېنم دلته کښېنم دلته یا الله په خیر کې لانجمنه بیا دې څه زیات کړي دي بیا ګډوډ شوی یاره د سهار نه راسه مې دا خېټه داسې خوب کوي درد کوي نه پوهېږم لګي ولې خادم به چې سهار 12-13 پراټې روغ کړي نو باید څه وکړ نن مې صرف 3 مجمې والې دي وریجې او غټې وریجې خو مرچک خو دې سم نه دي خوړلي مرچک پکې زیات ته چې وګوې ما سره ما ته تکلیف نه زما دا یو لانجمن دی دا مره له نهر نه هوري نو بیا به زه څه او دا نو بس هغه غم د خیر بس ټیک را کولای شي ماشاءالله وکړو امتیاز صاحب راغلو سلام یې کړه بیا ویلي فضل اکبر صاحب په خیر راغلی الله مباد لره امتیاز صاحب قدرمن شي چې د هر ځای نه وي او خدای د خوشحاله لره هغه کلیواله وسیم استاد دو وسیم صاحب ګاونډی دی ښه ماشاءالله ماشاءالله دا خو ادب ذوقه خلک دي جمله شاعران ادیبان او ډېر مینه ناک خلک دي ورښتیا چې راباندې د پېښور خلک هم راباندې ګران دي کاکا دی ماما دی دا چارګلې دی استاجي دی اسیم چټي در باندې غاښ کوي هغه چې ویني عزیزان زنه شي منډې یې ژوندی یې کلابرې نو داسې خبرې خو نه دي پکار داسې خبرې چې چا سره به مو سګوا جوي او هغه لیونی مشتر روغی لږه کومې نه ته ویل چې لږ یې وټنګو مشتره ګوا چې ګاګ سره ولګو ته کېنم شم ټینشن ډیپریشن انزایټي انسومینیا شیزوفرینیا د دماغ بیماری دی یو اشتباه ساتي راځي ملک سخي صاحب ملک سخي ته ته پوسو الحمدلله ملک صاحب په خیر و چیرته بس ما وجه نو سم ملاقات وشي او بیا راځو سی وشي کینو وجه ولا شي دا خبره او دا هو وجه زاده اسیم کې دشته دا نو ټیم نه نن موږ دا ویو چې نن الحمدلله میگا سٹار راغونډه پاره بیگ سٹار دا بالکل اوس هغه جان ملک خو چې کله نیوي ته کینو کوي جناب څه شو او بل اوس ټماټو ډرامه بیا شو بیا هیټ شو یا دا دینه 15000 خلکو کته دغه تیز نه راوښه چې باډیګر څنګه باډیګر جمعه دی ورته چا کوم خبره یو کم چې دل شاید دوباره تاسو کړه دا منډه خلکو یادېږي بس لا ونه دا تقرب سوي شي هغه یو جلګه وخت کې او په منډه کې وړه خبره غاپونه مهذب ما یو دا شي ګل مرجان تخته غیر سني ولګې تر وای راي هغه په شاشو شامونو ما تور غړي سلام ورګاوله مو د خاص سره ونه نفو اقول مرجان څه درس وایي دغه ته و چې ما نه مې چې ګل مرجان تیارم شپه او تیارم شور ماټرو د کسي بس اوسه یاره هغه قدرتي موسمه خپل وسم خپل او هغه لوکیشن هم ډېر مزیدار وکړه بل چې کوم ظلمو پکې کار کړی و ډېر کوم او بل چې کوم ایډیټینګ چا کړی نه نه ګار ته ناسه پوي چېرې ته و چې کله ته په بندوق نه شي کنه هغه سپیل مې پکې کوي او شارټ او تر روانو چې ما په سيزي و سندره ویلا زی په مسجد او چې دا په کومه روانه غراوي ته ډېر نه پیسې وروسي دا ونن ډېر خطرناک و دا وایي چې باندې پیسې وسره ګوره یو کس په کمنټس کړه مسره نو ویلي چې تاسو څنګه غلو کنه خو لکه زه ملګری ده پکې کی ما دا شی باندې لکه بل سره ویګنه په دکې دا او پیغام وکړي چې لکه خلک دومره مجبور شوي چې موټر دومره ګران شوي کنه چې ګوره دا غل نه دي لکه پیسې روباسي ته ته وایي چې دا وایي چې خانجي پیسې دا ودی چې کېده په څه څه کوو موبایلونه دوه او کجره موبایل مړه په موبایلونو څه کوو بیا ته دا وایي چې مقصد خو ګورنه شو به چې لاندې وګړي ټماټر وګوري چې شوي راوغلي وسایل یې ځلم په تاسو چې ټماټر د مارستر دي دا وایي چې بس کار وشو
بس بیا لوړ شي دا غریب دی بیا چې دوه لړ شي یو خو د چل کړی ټماټر یې بجوړ بیا ګران وي کنه باندې ولي نو بیا به سړی کمنټس کړو چې دا څنګه غلو لګا موږ مقصد دا نه وي چې کوم موږ له یو دا یو پیغام چې خلک دومره مجبور شوي کنه چې خلک هم کله مجبور شوي چې غلا نه کوي دا چې دوړه کم څه راوړه وړي کوم تر ویلي یو دیوړي سره وکي 500 روپیا دیوړي نه سبا ده ورسنه په دوړه غلط شوی رحمت ګل لیکلي ټول ته سلامونه فضل اکبر استاد ته سلام زموږ عزیز دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته موږ عزیزان یو کنه دا ټول پښتون سره ټول عزیزان دي موږ عزیزان نه یو مولانا بجلیګر صاحب الله وبخ هغه ته چاوي چې ته درې او په دره کې د خوروال یې بولا کې خېل یې نو حضرت ته مومن د پردیشینواري ملاګوري سبزی خټک وزیر مسجد د وړه تانوس پی او ټول د وی چې زما عزیزانو چې پښتانه د مو ټول عزیزان دي نو مسلمانانو هم سره عزیزان دي او پښتانه هم سره عزیزان دي او سره ټول من خپل خلک یو یا د مسلمانانو مثال چې دی چې دی و دیوال دی چې دغه یو دیوال یو خطاب بلا یا یو تیګه بلې تیګه روټینګه کړی او حضور علیه السلام فرمایلی دي چې د مؤمن مثال د مؤمنانو مسلمانانو مثال دا دی چې اغا لکه د یو بدن دی که بدن کې په خوا کې یو ازغای لوړ شي په سر کې خوږ شي ټول بدن سره په لړزون وي همدغه وجه چې هر ځای کې مسلمانان په تکلیف دي هغې سره لازمي موږ مسلمانان بل مسلمانان په انسانیت زیږېږي په ټول انسانیت باندې په الله په مخلوق رحم پکار دی بلې درس موږ لکه مینهوال ته مې لکه ځنې ځنې ملګري کې بس کمنټس موږ چې تاسو لایو لکه موږ دا یو چې موږ ولا کله یو دا قیمتي سره الحمدلله دا معاشري بنیادونه دا معلم دی او مشکونه زه ته خبره وکم کنه سره موږ دوی پر کوشش کوو دا خبره په کول بدل نوال کې ورز وکم چې ځکه سر کله کله په د چم گاوند کې مثال چې تاسو پروګرام لاړ شو یا نو اکثر خلک کمنټونو کې چې تاسو څه ځان جوړ کړی او د څنګه چل دی او د څه کوو مړه د څه شی نخلولې نو زه غلی شم ځکه چې زه سوچ وکم چې دا سړی بس سره دومره پویم نه پیږي کنه نو الحمدلله زه به خپل ځان واخلم زه یو استاد سره ما ډبل ایم ای کړی دا ماشاءالله فضل اکبر صاحب ټریپل ایم ای کړی دا ما نه وای مې زیاته کړی معلم دی دا د علاقې یو معزز شخصیت دی جرګه باز دی د علاقې رامن دی پارا کار کوي تنها صاحب چې دی د یو مثبت شخصیت دی په موږ په چم گاوند کې الحمدلله چې اهم کردار یې دی بازار غونډې جرګې کوي د بازارونو غونډې تړلې پته چې د جم ضرورت بازار صدر پاتې شوی او ډېر و د محترم علي منشاه ملک مرحوم صاحب چې هغه د درو ضلعو جلسو باجوړ محمد خیبر دغه مینه و دغه بجړ دی نو شکازي جی کې घर के चूहे भी सियाने होते हैं ما عرض مې دا کول زه تاسو هغه خدم لګ وخت چې دا مونږ ټول که فرض کړه رسول تاسو پر تاسو ته ځان خاين دا مطلب نه چې مونږ څوک پیژنې نه یا څوک بینی نه یاره سوال ډیر دی یاره سوال ډیر دی ولګشتره کیلو سره تاسو پر کني دا نه چې مونږ چې کوم دی داسې یو یا کنه ځنه خلک کمنټونه یا بیم ته پیسې نه ملوي وای چې موږ فیسبوک باندې ولته تاسو پر چې یو سات فیسبوک وکړئ او خپل علاقې خلک ویني او شکر ادا کا چې یاره ما لا کم دومره شو چې یاره څوک پکې فري انټرټینمنټ ورکو پرستانه نه ګوري صحیح موږ په ټینشن دور کې دوه سره موږ دا وړو لایک یو کمنټ چې کمنټ سم به وکړو خراب موږ زه ته بره خبر وکم چې ما نگار صاحب چې کله ریکارډینګ کول شپې په 2-3 بجې یو د اورز درس خبرم نو چې پنځه هغه ورسې پنځه ریکارډینګونه کړو پنځه مشاهده تاسو هم کې ملاقات شو کته شي چې ګوزره غلیو هغه منظر فریادی لم کې وروړو نو موږ پنځه مرکه ریکارډ کړل دته موږ چې موږ د سکارم کړل الحمدلله په وخت کې لکه موږ پر خلکو خواندل چې مې کړل بیا شپه وا 10 بجې وي جمی او په حیات آباد کې ونشینه منټری کوله موږ دا کېو هغه چې سورن نن حالات سورن کې نه نه څومره مزاله موکړو یا تاسو پر نو دا نه چې موږ وسګاریو یا سانه ما نه کوو دومره چې کم څه کوو تاسو توجه غواړو تاسو مینا سلاره کو مینا راکو دا موږ پورا پیسې دی ورزه کسه په فیسبوک باندې کله کله موږ تل کو په انډیا کې چې کوم کلیپونه جوړي واړه لاندې چې زه ګورم 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون خلکو کتلې اته دا نه چې غوي بس وی کسي اوس تقریبا دا موږ څومره وخت ځای کوو نیمه غنټه یو غنټه یو وخت ځای کوو
خدا خو مطلب نه چې موږ خوشحالي نه، نه. تاسو کینو 5 منټ 10 منټ تاسو یو کوسو که خار باندې ولګم خاو که بدر باندې ولګم بس غاګم یاره که خونه لګي دا خو بلوټ څنګه بند کوم موبایل بعد خو ما کنه ته بیا کمنټس کوي چې تاسو لایو 3 میلیون 4 میلیون ودل ته موږ لا شي بیا کې چې کمنټم کوي دا چې کمنټ وکړي چې موږ دغه کې یو شاعر دی چې خبردار او تل وړيږي کاڼي او بوک کې څه چې خلک بوک دا ګوره چې بازار ونه سکا ان ان شاء الله سم ټول د سینې مطلب بیا لکه راجو بیاد نه کړو کنه راجو په خپل یو کاروبار دی خیره راجو یو رول دی په علاقہ کې خدمت دی بیا د سره دغه انټرټینمنت واغه تاسو لر کوي نو دا په کارج تاسو په ډیر باندې وستایلو اوس مې درس ته کوم چې موږ سبینا یاره باندې موږ کې نو سو اورج پر کې نو سو نه لکه سبینا باندې لکه موږ الحمدلله ارزله رسیدو کما جلسه وی جلوس وی چې تکلیف په کوم باندې کله تکلیف راغله الحمدلله موږ ټي ورمخ تکړه ده کله په ګریډ کې و مسلسل موږ مې ډیوټي مې تکړه و په ګریډ کې دې پر هم نه وکړي چې ماته به سمله لیکن اوس دا چې ستړي شو ټیم کې خپل غوړل خرچه مې ګاډه مې خپل استعمال کړل مال چې سره غړي نه دي موږ الحمدلله و مته یو خبرې کړې چې موږ کردار داسې کوشش وی چې بار بار داسې دغه سم چې وی داسې کار دی تاسو ټول تاسو پر موږ هغه څنګه وږي چې کومیزه او خبرې وي او دا ګرو خالي موجود او کور جوړ وخت ورونه تر دې پورې چې درس خلکو په کډ کې وګاتو ته خپل مشته دي زینو کې موږ ګورو چې کله کله سپسر غوري علي بولي وی کنه موږ نیوز د مساګانو کورج ورغول وړو چې داسې شو یو موږ د سب غوري لګیدلی الحمدلله موږ لکه دا شی پرې نه و مله خبر وروړه او صف شفاف مې وروړه پتري کامر وروړه نو بس مینه ولو مینه شتام د نیو چې نشته وزنه یو نه ملګری وی چې په رسیدلې دا یو خیر پیټ کمنټ عبد الله لیکلی السلام علیکم جی تمام دوستانو ته سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام عبد الله سلام راوړل فضل اکبر استاد سلام واغستلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو خیر سره درس مکه وی شریف خیر سره ای کار بز لګ بس به ان شاء الله شي نه بالکل بالکل ډرامه مونږ ډرامه شي خلکو سر بل دی او چې دای مونږ لراشي مکمل شو داسې سخی سه داسې راجو داسې شهزاده داسې رهبر صاحب دا مونږ ټول داسې شهنشاه کلم چې مونږ ډرامه کړې دا وسم کلیپ هم جوړ کړی نه پاکستان سبب ګوره تاسو موږ سره هغه جوړ کړو اکیلې ولا چې پوستګي پاکستان راټا کوو دا فیروز شیم راوړي دا زلمی ګوره مونږ ډیر خېده وجرا په دو زلمو بازار فیروز اسلام شي په خیر دا د مونږ د میشي کې تاسو د پاره مې چای راوړي اجازه ته خپل کار بس مننه خوشاله ای بس څنګه خپل کار فیروز سره کافي پلاس کې و امتحان شروع نو دای کار کوي بالکل مونږ ته کار ستایو بس مونږ خدمت وکړو الله ته خوشاله والله په حمله سب کې په خپل امر پاس کا بس لګ بر سه موږ چې کلم کار کړی کنه ان شاء الله خمس ته وته ګوره کېله پوسټنګ څومره کمزور شاله ته خلک لګوي په اوسم پیغام ورغو دا مو یو پیغام نن دا پیغام شو چې کم سے کم تاسو کېلا خورو دا سیرته لګو دا نگار صاحب دا دوه هفته مخکې سلطان جی په خویدل او پنځه بوته شوی او دا کې له پوسټ یو لکه په باندې کار کړو کېله پوسټنګ باندې موږ ډرامه جوړ کړو خطرناک زبر په خپل ورته بازار کې ما په پیدلې و نو اوس د بازار کې چې کلم نظر داسې ورځ کم وي چې مو یو کېله پوسټکه سیټه کړې نه وي موږ هغه تندوري بسکوټ یو کماګل شلړې کړو بل خو نه په کار ته مې ته راځي چې چات کا سیټ دی کې یو بل کار کوو دا کې موږ شروع کوو چې سم بازار صفای دا کومه خبره چې هدراودان صاحب په دغه د لکسو چوکو څه کول پکار دي مونږ لکه مونږ په خپل ان شاء الله مونږ مخکې وکړو مونږ عوام را پسې وی ډیره خره کني بشاره دی بازار صفای له مونږ په خپل د بده شي نه راخلو چې ته کېلې پرتی وي چې د پټي کې چې تا هغه سم وي یو ټي ولا ته مو خاص کوو کنه چې کومه دوا شای لګول دا سلیکشن ته یو بل چې مال په ګډه نه چې دا وې دي چې صح بل د خو به درونی د اخبارونو زبینه باغې کې قران آیات دغه حفاظت دغه د تقدس خیال ساتل دا ډېر ضروري دي او ځکه چې د موږ مذهب اسلام د قران عظیم شان د حدیثو د مقدس اوراقو دغه هغه کوي
عزت کوي احترام کوي نو اوس وی په کار دی بازار کدیر چای واچو بشه یاره کدیر منی کدیر باندې بجرا دا وجرا ډیر صفایي وجري تازه او بو چنکاو کدیر د ژوندۍ وي کدیر منی کدیر ته یو ځای وای استاد جی یو غزل شعر به وتا یوټیوب والا پیاله فضل اکبر صاحب ته هغه رجو دلګره وخیا دا یوټیوب والا پیاله فضل اکبر ان شاء الله په غاټ یوټیوب هغه بیا شروع کیږي نشریات ان شاء الله دا فضل یا مطلب وړه راکا زلګر تنها زه لګي وسخم اوس کا اوس کا ډیر نستی دا راکې دا کې ته وسه لا کې ته وسه صرف دوه مینا تورې درس تورې شوي مو باندې بلاوالو فضل اکبر سره غله کا چوکته سوال کې چوکته پختنه کې کامنټس په ذریعہ راتلای شو ځکه چې دغه وجره 51 کیسټ اپیزود شروع دی خدا په کې موږ وسګر په 50 کیسټه کې نو تاسو وختلو واخره به ګر شوس بوکا 50 ورځې کې تاسو له پلاس راغی څنګه متل د شي چرخ خو یو مارغه دی چې چاونی ودا ډیر ښه نن مونږ ولې دا چې چا غیر کړم نن مارغی جرمانه کوو جرمانه بارت بسکټ په دې کې وای دا ته وجري له داسې ما ولې د تیر وشو وجري نه نه واتیا صلاح یاره داسې وای چې مو فکر وونه ها او په منډو دا به وګوره نغان دی نغان زنه ټیم کې بسکټ نه خلګي فارسی کې ته نان وی نه او نان انګریزي شیرین. کې یو دا څنګه بسکټ خوشاله یم نه نه نن سبا ټول کیمیکل دی دا خوشاله دا مولا راکته دی ورسو خبره ده چې نغان دی نغان شوخره نغان بیا ما کوا غان شوخره پیاسا او بلا پیاسا کنه جی دا متلونه دي هغه نو متلونه دي اما تلونو کې شیونه ساته نسا ابو سامیر ابو سانچ زور د نو بخیته نو بوسا ډیر ښه بو ولا تیر ولا چې ته عالم شیری نو یو صفقاتری او چې ته شیر عالم یې مونږه سنم یې او چې چل والدی جان خان مې والدی دا څه بدل شي کې دوه شکل دا متلونه ډېر مشهور دي لکه زه خو اکیډمي ادبیاتو له سمو شعرونه یا یونیورسيټي لا یا بل ځای له کورج پاره کنه نو ولته د فضل اکبر یو ډیماند دی او یو عزت دی یو شعر په متلونو کې یو نام پیدا کړي دا ته اگر ته ویل دا باسین صاحب چې دا فضل اکبر ته باسین صاحب او نور شاعرانو کنه چې دته وایي چې کتاب مرتب کی ته مراتب دلته کې دوه شکل بلا استاد جی دا ورکیږي مونږ طلحه صاحب دغه دای واټه باسل د چورخ متول راوخی اوکي لکه خلکو سره یاد بلی زین کې بلی دغه مطلب دوباره خلک لیکل لکه اوس مشمول په سکول کې پښتو لیکل نشي کولای ماته ورته خبره پښتو سره نه ځای دا شي نه ورکیږي نور محمد سلام علیکم سلام کوم په ټولو باندې وعلیکم السلام سلام یو درس بخیرونو بخیرونو درس دا نور محمد سره موږ د پښتنو نمونه یو یو شوا چن شوا دا شي نه لکه انګار شو موږ مشون دا وایي چې انګار پیژنې کو دا وایي خبره چې هغه اردو کې د سی هغه دا سهن غولای سهن یا غولای سهن دا وایي بي غولای نه پیژنې نه پیژنې انګن انګار نه پیژنې کنه یا نو دا وایي چارتاویږي ورته د پښتو لفظ د ها ورچنه نه پیژنې ورچنه هاوس ورچنه نه پیژنې ورچنه اوس دې مینه ولا ورسې ورچنه پیژنې ورچنه یې بهار آفرین دا شي نه جواب درست دی ګوره د وزیرستان آغا وزیر مسعود داوود سلیمان خیلو برګي خپل لهجه ها څنګه لکه دل رشید قریشی صاحب د الله په غوبه خیا غا ډیو سے بو وسته ته ډیو یې مخکې ایو ایجنسی ایجوکیشن افیسر نو استاد ته ویل چې شای استوزیه لږ جواب چې سره وځي چې یار دا سمې زه خو د په خبره نه پوهیږم وای چې ته یې چې استاد یې که استاد یې لګر نږدې شي چې سره وګڼي رجوات شه سکیل یم زوی کې دای سکیل سکول دې چرته دی کېر دې کوم ځای مال کا سکیل دی چې سکیل دی سکیل دې یم زوی کې دای ورن غلام شیرینه جواب هم کړ شیرینه خواږه شیرین کړی پښتو په دا خواږه یاره ما زوتی مونږ راغله دا ټل طرف دا پاکستان ولنګو دا چې به مونږ راغلی دا ورسته چې شبیر غله وزیرستان لا والا وزیرستان لا سلام کی ویلی چې فضل اکبر استاد ډېر وخت پاس ګر شو طارق عزیز والا کیسه تر راځو واخو دا چې لکه چې وخت ډیر وي بس اوس کوم نه زړه زړه تر غونډه کې خیر ده طارق عزیز نشته طارق عزیز شو لته او موټرې غټلای اوبه ډېر وخت نه مې انتظار و چې زه لاړ شم طارق عزیز شو په یو سټال وجنګېږم سر ټلویزیون سلای ماشین
فرج ایئر کنډیشن وغیرہ راوړم چې خرخ کر غواړي بشو وزر غواړي د وږي په غوږو کې د پراټو ټاپر مې غاخوب کې بوساړي زه لوړلم سیبه چې کوم دغه مې په ذهن کې طاویل طارق عزیز چچا مرحوم الله دې وبخي کہ آپ خان صاحب ادھر بیٹھ جاؤ ٹی والی قطار میں نو دا اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ دا الفابیٹیکل آرڈر سره چې کوم نږدې د سټیج ته دغه لوي د نږدې ورتلو دا ٹی و زد والا و یو والا د دغه نمبر نه راتلو سوال کې تو بس موت ہے کہ آپ نے مجھے ٹیم میں قطار میں بٹھا دیا بٹھانا چاہتے ہوں میں تو کسی سٹال پہ لڑنا چاہتا ہوں اچھا پھر آپ کو پہلے پرچے حل کرنا ہوگا حال میں بیٹھ جاؤ کینڈیڈیٹس امیدواران ناستو پرچہ میں چہر کا خان صاحب آپ نے سب سے زیادہ نمبر سکور کیے ہیں آپ نے کار کے مقابلے کے لیے کوالیفائی کیے مبارک ہو تھینک یو سر آپ ذرا تعارف کریں آپ کہاں سے آئے ہو جی خیبر سے جمرود کے علاقے اچھا آپ وہ افغانستان کے ساتھ ترخم کے بارڈر پہ قریب واقع ہے ادھر ہم واگا پہ انڈیا کے ساتھ ہمسائے پڑے ہیں تکاوڑ چہرے سے آیا ہیں ذرا مسکرائے اور مسکرائے مجھے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تیار ہوں پہلے شرائط جان لو کل 11 سوال ہے ایک غلطی کی گنجائش ہے مزید غلطی گنجائش نشتا مزید غلطی گنجائش نشتا پہلا سوال ایک غلطی کرو 10 سوال ٹک کرو لیکن اگر دوسری غلطی کی تو آپ کار نہیں لے جا سکتے پہلا سوال دولت مشترکہ میں سب سے زیادہ رقبہ کس ملک کا ہے یعنی برطانیہ چه په کومو ملکونو 75-76 ملکونو باندې حکومت کړی دی سریلنکا او نیوزیلینڈ او اسټرالیا او انډیا او بنگلادیش او داسې دی ما چې اللہ دے اللہ کا آواز رکھو چی روس ما چې نه روس پہ برطانیہ نے حکومت نہیں کی اور یہ دولت مشترکہ میں نہیں ہے اس میں آسٹریلیا بھی ہے انڈیا بھی ہے لیکن اس سے بڑا رقبہ کینیڈا کا ہے جو امریکہ سے بھی زیادہ ہے امریکہ کینیڈا بھی برطانیہ سے آزاد ہوئے ہیں یہ جی کینیڈا دوسرا سوال مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص جانتے ہو جی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار صحابہ میں بھی شمار ہوتا ہے اچھا میرے دوست انہوں نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا یہ سر جی آپ کی مرضی ہے کس کو ٹھیک قرار دیتے ہیں بعض کتابوں میں 17 سال ہے بعض میں 19 ہے بعض میں 20-21 بھی ہے آپ کس کو ٹھیک قرار دیں 17 سال تیسرا سوال لا بموټر یو رټ په لو کله خپل کې ځای د سکیرو شي اورګه کې واشتا کنه ها بیا یرتا دریان سوال ویلو چې فادر آف اکنامکس یعنی بابائے معاشیات بابائے اقتصادیات کس معاشیات دان اکانومسٹ کو کہتے ہیں ماچے دا برطانیہ و دا دے علاقوں سر سکاٹلینڈ سر کنا ماچے ایڈم پروننسیشن میں نشو ایڈم سمیت آگا چکن در طویلی 3 سوال ٹکیے اس کے بعد اگر آپ کو کار لے جانا ہے ڈورا ولمیہ میرا ولمیہ تو زمین پہ موجود چمنڈیا زمین پہ موجود درخت آسمان کے تمام ستارے زمین کے تمام دریا زمین پہ 5 سمندر آپ کو معلوم ہو آپ کو 7 بر اعظم کے بارے میں یہ اقوام متحدہ کی جتنے ممبر ممالک ہیں اور یہ جو ممبر نہیں ہے ان کے بارے میں ان کے دارالحکومتوں کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہو دینی کتب یہ تمام مذاہب عالم جو ہے عقائد ہے ان کی مقدس کتابوں کے بارے میں آپ کو علم ہو آپ یار علم یہ چلو 70,000 لو پھر پچھتاؤ گے پیسے ہے کنا مجھے صاحب کلی کی میں اور کوٹ دکان اٹھے پہ واچو بس آقا براوانو کو دوگی پسگین کار کی بس آقا چکم نے سے بس موشے ناظرین سامین سرا مشورہ قوم لحال نجراتاو شم بچے کیا کروں شی آگے بڑھئے خان صاحب ڈرنا نہیں ہے
پنجابیان آواز وزیر مسجد ورته وایي چې برار غلامیشتو ته چنده وکړي دوه مې د لرګو ټالونه دی ګولې مې دي دا سویلرې مې دي مړه مومندانو عزیزانم ناستو په هغه شو کې وګڼوسیان چې هغه خدای او قرآن ته وګوره پښتون مقابله کې دا چې شی کې مقابله چې وکړه دا مقابله وکړه چې وم نشر چې اویا زره ماخله ایش اویا زره ماخله ما چې چنده به بیا څنګه راته وکړي هغه حال کې به تش حال به پروت وي لاهور کې به کم ځای ګورم انارکلی کې به ګورم بادامي باغ کې به ګورم نو کم ځای کې به ګورم شي توکل بالله یہ ارتویشی آپ کا مقابلہ راس آیا ہے اب آپ کو مزہ آئے گا جب تم غلطی کرو گے دنیا کا سب سے بڑا پرندہ موجی جی کون سا ہے شتر مرغ آسٹرچ اس کی خوبیاں یہ جی میں نے لاہور اور اسلام آباد کی چڑیا گھر میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا تو وہ میرے سر سے بھی بلند تھا اس کا سر اس کا انڈا 1 کلو سے لے کر 2 کلو تک یہ انڈا بھی دیتا ہے اچھا اور یہ بھاری برکم ہوتا ہے جی بھاری برکم اور یہ سمندر کا سب سے بڑا پرندہ یہ جی ڈوڈو یہ ماریشس میں پایا جاتا تھا لیکن اب یہ ناپید ہو چکا ہے زمین سے اس کا خاتمہ غالباً ہو چکا ہے کیونکہ نظر نہیں آتا انسانوں کو جواب ٹھیک اچھا اور یہ شکرے کے بارے میں جانتے ہوتا موخا مجھے جی وہ ہوا میں معلق ہوتا ہے میرے دوست مجھے آپ 3 سوال پوچھتے ہو یا 6 سوال پوچھتے ہو نہیں خان صاحب آپ ڈرنا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے غصہ نہیں کرنا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو بچے میں تو خشکی پر ہوں سمندر میں نہیں ہوں نہ پانی میں ہوں اب محاورتاً جتنے سمرہ لائے کے قابل یہ نا میرے دوست تم سے میرا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ کون سا ہے وقتوں نہ لگنا سوچی چتے مجھے یہ چتی والا بات غلط کہتے ہیں پھر کون سا پرندہ ہے مجھے ہیمنگ برڈ ڈش 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 بڑا آغام ٹیکو ٹیکوں کو کا نا 2.5 لاکھ 3 لاکھ آفر 2.5 لاکھ آفر کی چوری 1 ملین کا 1/4 حصہ 1/4 of 1 million آواز آگه زمان اب اداره جسارت تو تا چنده کوی کنه و رنگولا کسان دی چنده دی تا کوی بس چی بیایی و ما چی مقابلہ جاری رکھو تم ان کی باتوں میں آ گئے ہو اب جب سوال غلط کرو گے بس چوتھا سوچی چرتا ہوئے لوئے دی 8 لاکھ آفرم کڑا ہو 6 لاکھ چې بسوزه چې در ته پرې و بس ولته يرتا غو وختمیم نه غوډر خلامر نه راول شو یری دم ته لکه غټ شو یو څه کې او غاډه می چې زیزون وڅ شوی دا غاډ ویر کړو چې زیزون سره خلاص وای هي هو دمه ودانو کې شو یو بل اثر دی وګړه کنه نه دا هو کې و دوري به یو وای موږ چې دې چې سره وای ای اوري ترو برغه شابه تکړه شپ کیټینګه واغلا وای خلا ها مکه خبره بوزه یاره نو هغه ته څه د وجري چای ډېر پاره دا وګورئ کې به کړه دا موږ خپل وخت له موږ بار بار راځي چې راځي ګوري چای دا مزه په خال کې وګورئ غدر نه چوي خبره مکه بوزه سره پیندزار خبره مې کوله چې تاسو ولې ته ویلو چې خان صاحب خود سائنس را ریلیٹڈ تعلقی لرلو کرنا غلط شو خان صاحب سوئی جب پانی میں رکھ دیتے ہیں تو یہ ڈوب جاتا ہے جبکہ سمندر میں باری برکم جو ٹنوں منوں کے حساب سے سامان لے جاتا ہے بحری جہاز وہ نہیں ڈوبتا عقل کا تقاضا ہے کہ وہ باری ہے وہ ڈوب جائے اور یہ سوئی نہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے نمو فزکس کیمسٹری بیولوجی اسٹرونومی علم فلکیات وغیرہ نو ویلی یا باٹنی موچے ساری دا اسی لیے ارشمیدس نہ ہے پرنسپل آف ارشمیدس آغا موچے ساری ویچی غلطی کی گنجائش تھی وہ بھی ختم ہو گئی چلو آپ 8 لاکھ لیتے ہیں اور یہ بات ہمارے دا ته ولې چې غلطي گنجائش نشته غلطی گنجائش مزید نشتا غلطی کی گنجائش تھی
اوس زمار اور مزید غلطی گنجائش نشتا کتاسو باندے غواړی چې موٹر کار باندے یوسو باقی 3 سوالات باندے بٹی کو کے مجھے بس آگے بڑھئے میرے دوست دنیا کی طویل ترین پاکستان میں تو دیکھے ہیں پہاڑی سلسلے موجی وہ نیپال سے لے کر انڈیا سے لے کر پاکستان اور چین کے درمیان اور افغانستان تک چلے گئے ہیں ہندو کش ہے ہمالیہ ہے قراقرم ہے اس میں بلند چوٹیاں ہے جی تو میرے دوست تم سے میرا سوال ہے کہ دنیا کی طویل ترین پہاڑی سلسلہ یہ کون سا ہے کوئی کرتر ہے کوئی سفید ہے کوئی ہمالیہ ہے مزید آپ بتائے جی تو استعمال شپیگم ہوا کے گا جغرافیہ کے گا نہ کہنا جی لاطینی امریکہ یا جنوبی امریکہ چھپاگی کے برازیل ارجنٹائن چلی یوراگوئے پیراگوئے پیرو دا آغا پکی دا امیزان فارسٹ و امیزان ریور ہم پکی بائی موٹر تلے ہو کوئی سل بس بتاؤ میں والموچی جی یہ جنوبی امریکہ یا لاطینی امریکہ شمالی امریکہ میں تو کینیڈا اور یو ایس اے ہے یہ بہت طویل سلسلہ ہے اس کو کوہی انڈیز کہتے ہیں انڈیز جواب درست ہے صاحب کوہی انڈیز یار بس والا سنو خراب وہ درے گا کرنا بس اگر چلو 9 لاکھ لو یہ باقی ہمارے لیے مجھے آگے بڑھئے کیری آن مقابلہ جاری رکھنا ہے زراور شول میرے دوست تم سے میرا سوال ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی لوندے نغاگرہ بھائی کیٹو کا پختون غاگرہ کا مجھے نہیں یہ غلط کہتے پیر کون سا ہے یہ کیٹو مجھے یہ پاکستان کی بلند ترین چوٹی ہے کتنی اونچی ہے 28,950 فٹ اور یہ آپ سب سے بڑی چوٹی دنیا کی بچے ماؤنٹ ایوریسٹ یہ کتنی اونچی ہے خان صاحبہ مجھے یہ 29,028 فٹ 29,028 فٹ اور یہ دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی مجھے یہ کنچن چنگا اور یہ پاکستان میں جو دوسری بلند ترین چوٹی ہے مجھے نام کا برکت اس کی خوبیاں مجھے دنیا کا خطرناک ترین اس میں بہت سے مہم جو اپنا سر ہار چکے ہیں کہ وہ فوج سیوی دی ماؤنٹ ایوریسٹ چلو اب میں آپ کو سمندر کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں خطرناک موسیقی ویسا شروع ہوا اور اس میں مڈا بیدو یہ عجیب سچویشن میں ختم نہیں ہوئے لوڑو یا اللہ خیر ڈینگ 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 کنا چیاری جوڑا کرا بس یہ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی جانتے ہو مجھے جی بلیو ویل اس کی خوبیاں مجھے چوٹے کا 900 من اور جو سب سے بڑا ویل مچھلی ہے 2000 من اس کا وزن ہوتا ہے اور یہ ڈالفن مجھے یہ انسان دوست ہوتا ہے بہت پیارا ذہین ترین سمندری مخلوق میں یہ شمار ہوتا ہے سپائڈر جو ہے وہ حشرات انسیکٹس میں ذہین ترین ہے پرندوں میں ذہین ترین مجھے وہ کوا ہے ذہین ترین اور مجھے پھر آپ نے وہی 6-7 سوالات پوچھتے ہو یا ایک سوال پوچھتے ہو نہیں خان صاحب آپ بیر غصہ کرتے ہو اور میں تمہیں جانچنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے پانی میں ہو اور سوالوں نے باندھے ہوئے دا کاولا تھا ہاں دا سے لکھتے تاستے پا یہ کہنے تاستے پا تو نہیں کرتا بسر چی اب تجھے مزہ آئے گا یا اللہ خیر کے آفر یہ کاولو کا نا 10 لاکھ دا ورسے ہو چلو یہ 2 لاکھ ہمارے لیے چھوڑ دو یہ 3 لاکھ 12-13 لاکھ کی کار ہے پیوں پیوں آرنڈ وی پہ ہوا لو اور دا خولیر نراونے وے اور یہ ایل فش جانتے ہو مجھے ایل فش یہ بجلی کی طرح کرنٹ دیتا ہے جو جانور کوئی اس کو ٹچ کرے یا اس کو پکڑنا چاہے تو وہ فوراً اس کو ختم کر دیتے ہیں بجلی کا طاقتور کرنٹ کے ذریعے اچھا اس میں یہ خوبیاں ہے میرے دوستوں سے میرا سوال ہے کہ سمندر میں سب سے تیز بھاگنے والا تیز ترین مچھلی کون سا ہے وہ یاد دیکھیں مورے سے دا ہو سکو سٹار فش ہم نہ دائی دا سٹار فش ہو شارک فش
نه غاښونه ډېر دي خطرناک دی और 3 रुपये रेटों में ज्यादा खाखुने शार्क फिश थी तो फिर कौन सा है मुझे जी सेल्फिश और सेल्फिश इंसान का तो नहीं क्या सेल्फिश اول يرتا اكتنگ سره کنه اساس کول یرا ولمي مو بس سجده में सर के खो ولا غير تصويره چې جی مبارک شه پاکستان یاره په دای کې چې کوم نه غراغه چې بیرته ونیو چې چاغه ګولې مې شیعہ خان صاحب ذرا تعارف کریں مجھے چې خیبر ایجنسی افریدی قبیلے سے میرا تعلق ہے اس پہ آپ کیا کرو گے سیر سپاټه مو چې نه دا خرڅوم زه په دا باندې زه یونیورسيټي چې اعلی تعلیم کو مخکې اشیاء چا په خاندا گرانے سے غریب کمزور مالی معاشیات کمزور ہے مجھے جیت کچھ اب گھریلو مسائل ہے تاکہ میں اپنی اسٹڈی آگے جاری رکھ سکوں نو ټولو طالب علمانو تم دا بیایم چې هغه خپل اسټډي هغه شوتي چې ګوره هم سٹارټ کو ګړ کې مې درد کو چې دا شو دا کټ نه فلور لړا کړ ورته شل دې کا څو کړل مو چې بابا هغه موټر چې موټر د خوبو کنه شاله مسګاډه وګور کا کې کات کې ته مسګاډه شي ونه څو تیګ راوړاوه د وال جوړاو نو د خوارو برخه خوارې وي مکل دی د خوارو برخه خوارې او خوارو شي په هندستان او خو بیا لاسګاډي ته ونخته بس لاسګاډي ته لاسګاډي فلور باندې آرډر و د فلور حکم خو نه معنی کنه هاي نه اباسین شولې رښتینو لاړو جمشید علي سیب او هغه نه مخکې بر روسیرو هغه چې یو سوال انعام د خیبر اپټیکو له طرفه آی ټي ټي اف د سم مخفف دی مې چې آی ټي ټي اف د واغستان له نو خم چې تا دا په قول بسر کړی دی او مې چې نو تا وویل چې د پښتنو یو خپل کلتور دی پښتانه موږ بهر دنیا ته وښیو چې دا مهذب قوم دی دا یو تعلیم یافته قوم دی د دې خپل لباس دی تا خو دا وویل نو چې ودې ویل نو د پښتنو خو ګوره په قول پګړې واسکټ صادر مې دا مونږ هر وخت په ولي وي او دا مونږ نه پریدو چې ځکه هغه شي پینټ پتلون مو چې دا خو پښتانه نه غوندي طارق عزیز را باندې ولې ګرانو چې هغه په د ایشیا طویل ترین طارق عزیز پروګرام کړو خو د پکې سره یو ځل پینټ پتلون اچولای وو یو ورځ او د باندې خلکو اعتراضونه کول د په دا ټول پروګرام کې سره یو خپل خزه بچیم نو هغه غریبه او هغه لې چې کوم یو ګلونو هغه غوډه ورکړل نقد نو ورکړل نه استری ورکړل اللہ نے دیو باقی اب ہم میں نہیں تم میں نہیں خاک میں پھرا ہو گئے پروگرام نے بھی ہونا کیا خبر ٹی والا پروگرام نے بھی ہونا کیا دا پروګرام چې وو دی پی ټی وی د پاره وو پی ټی وی د پاره وو کیسه استاد زبدا کا برسوله پکړه په چې کیسه مکمل کی زبیر خان افریدی لیکلی سیکریټری جا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دی ولیکلی چې وسه خوان دوغلو غافری بکی لیکلی بی کے زیڈ افریدی ټول ټیم ته سلام او چاچا کیسه ولدل واسطه لیکلی چې بلاله سر جی ډېر خپل کیسه وا قدرمن زبیر سیکریټری لیکلی ټول ته سلام فضل اکبر ته سپیشل سلام وعلیکم السلام علیکم بی لیکلی چې چای ټوله ہے 10 صاحب ترې وسخله دای په خبرو کړه چای دې نه لیدلای زبیر مړه مازره بس بیا هغه شدت دی اور مر گیا पंजाबी हुए पख्तून खबर आवा शिस्ता प्लार संग मर शो आपका बाप खान साहब कैसे मर गया वफात हो गया यार बीमार शो वाल तमे अगला डॉक्टर ले एवडो ब्या में धनकरी ले एवडो ब्या त जियारत तिरताव खैलो دلته ټیکاله ته خوري و دوړه ټیکاله ته نوستي پښتون دا ټیکاله په ختمې دوکړه چې دوی درې ګلې پاتې شوه پښتون د پلور مار کیسه شي پلور مې بیا مر شو چې ډاکټرونو والو جنا مکرل هم یې پته کوي لو پته کو حکیمي علاج و دامګورم شي पंजाबी काका चाचा जी आप के वालिद किस तरह मर गया था
अब शिद्दत गया और मर गया चल गया वो बस هغه دوه غلې ما پښتون باندې هغه نو حیدر موږ سره هغه کیسه کوي دا وګوره د ټولې پیولې واله دا مګه هو سره دا واله نه ګرته نه یو راځو ټیکا لای بلو ولا هغه لیکلي استاد جی سولم جټ راغله چې السلام علیکم انکل کیسے ہو آپ कैसे हो जी सोनम जट جب ठीक ठाक है रेगुलर किसी हमारा पख्तून प्रोग्राम में देखते हैं और शुक्रिया दस बहुत जोड़ के शुक्रिया लगे हो खुश रहो जहाँ रहो खुश रहो सोमल जट सोनम जट सोमल जट ये कहाँ से है पंजाब دا هغه نه وا شکر کوټ نه शकरकोट ये पंजाब में होगा पंजाब मौला खुश रखे भाई जवाना आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वहाँ से हमें प्यार दिया دا چې فیمیل د بڑا سره بچاخیل لیکلي چې السلام علیکم سلام بیا لیکلي چې ډاکټر منظور صاحب کوم دی او ډاکټر منظور صاحب ته لیټ راغلی تقریبا ګټه پروګرام اخسته و لاړو ضروري کار و اته بیا په یوټیوب کې کتای شي دانش لیکلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو فضل اکبر استاد تاسو ټول خې چې روغ جوړ وو الله مفاد لر الله خوشحال کا والله دې تاسو له روغ صحت تیر کی او پروردگارم هر قدم د خوشحالو ډاکا چې څومره سامعین یو حاضرین ناظرین یو کتونکي یو د تاسو ډیره مننه جی خایلا استاد سلام یې برای راست وعلیکم السلام وعلیکم السلام نام ته وایي چې تاسو سلامونه مرالي راشه راشه قدرمنو پروګرام تاسو کو ته امید چې تاسو خوښ شوي وي همدغه سي تاسو راسو په حجره پروګرام کې تاسو سره غب شپ لګو ډېر محترم فضل اکبر صاحب نگار تنها صاحب راج محمد او حیدرودان تاسو نه غواړي په دا دعا سره اجازه قدرمنو سو آباد خوشاله بریالي اوسو او بل په کامنټس کې دا لیکلی شو چې فضل اکبر استاد خوښ شوی وي امید مې نو بیا کامنټس کې موږ ته کولای شو چې بار راځي دا ګلاب صاحب دغه صاحب دا ان شاء الله موږ یو ټیم جوړو چې تاسو ته بار مختلفو چینلونو موږ راځو او تاسو به فرشمنت کې انټرټینمنټ تاسو ډېر مننه چینل مبشر ټي وي غږ ټي وي انګار ټي وي د پمینا باندې کسو تاسو ډېر مننه بچاخیل لیکلي افسوس دی ډاکټر صاحب مې ولیدو ډېر مې خواهش وو ان شاء الله سپیشل ته پر ویډیو لګو موږ ته په کامنټس کې پریو چې وکړه ډاکټر صاحب ویډیو ډېر بلا بولي السلام علیکم ډاکټر صاحب خو د خیبر یو اساساتو د موږ د جمرود د خیبر الله دې ژوندۍ لري او الله پاک دې خوشحال کړي او سو وخت مخکې د ګریډ 21 اسلام تلای دی ترقی شوی دو اسلام آباد کې کومه غټه یونیورسيټي دو اسلامیک یونیورسيټي غالبا هغه کې اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د پروفیسور دی او د لیکچرار نه دی غالبا روان دی یو ټیچر نه او تلو هغه اوس بیا اسسټنټ پروفیسور بیا اسوسییټ پروفیسور او اوس غالبا فول پروفیسور به جوړ شوی دا جبروت فخر دی فخر جبروت دی فخر بل دا چې هغه ګوره د پر ریډیو باندې راځي د اسلام آباد نه هغه دغه انټرویو غونه زه اورم نو دا انټرنیشنل ریلیشن کې لکه چې پی ایچ ډی کړی وي بین الاقوامی تعلقات عامه ایار انټرنیشنل ریلیشن هغه باندې د ډېر خپيږي د بین الاقوامی امور باندې فلسطین کرایسس کشمیر پرابلم کشمیری شو باندې یا نور مسلو باندې چې دی هغه د ډېر زبردست غوړ کوي خپل تفسیرا کوي نو دا وکړو چې الله هغه موږ ته ژوندۍ لري د موږ سرمایه او اساسات او فخر جمرود فخر خیبر دی جی بالکل السلام علیکم